یاره بد جنگ دی. دا د هلمند د وروستیو بدو ورځو تصویر دی. هره ورځ د دې ولایت بیلابیلو ولسوالیو کې مرګونې جګړې د ګڼو وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ژوند اخلي. ولسي خلک هم د جګړې له دې غمه خوندي نه دي. هلمند ولایت کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او ګڼ شمېر پولیس، وسلوال طالبان او ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتې. د تیرې یوې اونۍ څخه د هلمند ولایت نادعلي، چانجیر، باباجي، سنګین، ګرشک او 601 نمبر عمومي شهرا باندې جګړې پیل شوې او د وسلوالو طالبانو لوړپوړي قمندانان او د سیمې مسؤلین پکې وژل شوي. هغه مسؤلین چې دلته مسؤلیت لري د جګړې د مهار مسؤلیت لري، که چیرې نشي کولی استعفا دې ورکړي او پرېږدي نورو وړ کسانو ته دې وخت ورکړي. زموږ ستاسې 4 چوکه لښکرګاه یا هلمند ښار دی، 14 ولسوالۍ دي هلمند. په دې 14 ولسوالۍ کې موږ 2 ولسوالۍ امن نه لرو. هلمندیان وایي سولې ته ارمانجن یو، خو د جګړې دا ګرم ډګر ته په کتو مو هیوادوال د سولې څخه ناهیلي سوي. پر افغان دولت او وسلوالو طالبانو باندې غږ کوي چې د سولې تر موافقې مخکې دې اوربند اعلان کړي. په جنګ کې نه د طالب خیر دی، په جنګ کې نه د حکومت خیر دی، بیا که څه امتیاز شی دوی په کې لري، خو ولس بیچاره خو په منځ کې تباه دي. د ولسونو غوښتنه دا ده، د ټول ملت غوښتنه دا ده چې نور دې سوله وسي. دغه حال دغه وضعیت د زغملو نه دی. د هلمند وروستیو حالاتو د سولې هغه هیلې په ناهیلیو اړولې دي چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د ناستې له کبله افغان ولس درلودې. عبدالله اکمل، سیمه نیوز، هلمند.